محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. نداخد سلسله د دیو چې د يهودو معاملات روانې وي، ځینې د انعاماتو د قسمه وي د الله د طرفه، ځینې د شناعات او قباحات د قسمه وي د دې د طرفه. دا اوس 28 نمبر معامله ده، 4 آیات دی. په دې کې الله پاک د دې هغه شناعت ذکر کوي، د سې معاملات چې دوی څه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې. نو دغه آیات چې دی د دې د مخه الته په سورة مائده کې 13 نمبر آیات. وقالت اليهود والنصارى، الا ويهود ونصارى وبويل نحن ابناء الله واحباؤه، مش خدای الله زمنای، دا ودونه غټه دا مش خدای زمنای واحباؤه او مش خدای دوستان. الله پاک و نبی علیہ السلام ته یقول فلما يعذبكم بذنوبكم، تور ته عذاب به ولید کیسې د ګناهو په خاطر سړی نو خپل د زیو د خپل محبوب سره داسې کی چې دوزخ ته چې تشخ بیا دوزخ ته چې بهر هغه حواله چې تاسو زده کړئ د سورۃ مائده په 13 آیت کې دغه نغټه دعوا کړې الله د دې دعوا نقل کړې ده. دلته پر دغه ځای هم دی نبی علیہ السلام ته داسې وایي برل ته ستاجل ته موږ دربوله ستاجل ته موږ دغه د فار دربوله چې موږ برته دوزخ خلاصو زموږ دا واوره بارل موږ د الله تعالی هغه ګران بندگان په دې ګردم زکه د جنت نعمتونه ګر سره د بل چا درستونی ولا کښته ولا کې اسوک څکو کې ګرد د يهودو دي، د جنت نعمتونه ګرد د يهودو د بل چا څکه نه پکېږي. ها په يهودو کې به خود ډلې هغه يهودان چې هیڅ ګناه لري کړ د الله تعالی د زامنو د محبوبانو په درجه کې دي، هغه خو پر جنت ځي. هغه یو يهود که څوک چیرې و چې ګناه ځنې سوی هغه خو یا الله بخښي جنت ته بس دا ورسي کې ونه بخښل خو د مخې ولا چې موږ ته ایام معدوده عذاب راکول کیږي او ورځي بچای دا ولې چا بسریش هغه قدر دې برته راځي. جنت د بل چا ځای نه دی، برلته د استوبت دا ولاکه د جنت کې دار لاوک. نو د دې خبرې رد الله تعالی د معاملات ورځان چې سونه لوړه بره یې نبی عليه السلام ته تعالی نظرات جنت سمج دی. جواب الله پاک ورکړي راځي کوي. قلت ورتوا إن كانت كشيري لكم ستسد فار الدار الآخرة أغد آخرت دار عند الله فنزد الله خالصة خاص من دون الناس ما سوا دخل وپنور انسانانو کې ولا کده بل چا څه خاص زموږ د پاره دي. نو پیغمبر تعالی خبر ورشو وایته ورته کدا واقعي دا غسیله کدا تسجواز چې جنت د الله په وړاندې خاص تسبی نور خلق ته نور کول کیږي. فتمنوا الموت فتمنوا نختس تمناو کې غشتنه وکیل اسونه پورته کې خدای تعالی الموت د مر چې یا لا جر مرګ راکې. اوس ګوره د سړي چې دا یقیني په میله باندې ځي چې هغه میله ته چې موږ ورسال ته دا رقم باغ دی او بدي ځوانان دي ساکرې دي سړی په ځوان خلو غلمان دي خو چې د جزا مټر روان د سړي پر لار لازم کړت کړي چې اسی جر رسیدلې وای چې دا ډریور په داکسټر شک شلې زوله چې اسی جر هغه باغ ته رسیدلې وای. نو هغه باغونه خو تر مرګ وروسته دی هغه د جنت هغه چې تو الله ماته یوازې راکیبل چې نور کی نو دا هغه د پاره د رسیدو خو بل لار نشته بیا مرګ پر دې دنیا جنت څخه نشته
خو مړې به نو خو ونه چې د مرګ خواست وکړه الله پاک که رښتیا رښتونه یې واقعي دا ستا خبره صحیح ده نو که د نور ځای ونه څه مرګ وغواړه خدای پاک ماته مرګ راکړي. ترجمه زه بیا درته وایم هلکانو پام وکړئ. قل ته ورته وایه پیغمبر په جواب کې د دې وان کانت که یې لکم ستاسې دپاره الدار الاخرة هغه دار د آخرت دار د آخرت څه مراد هغه جنت دی که د هغه ګټې ستاسې دپاره یې عند الله په نزد د الله چې الله د هغه رقم کوي چې موږ ته راکوي بل چا ته نه ورکوي خالصة خاص ستاسې دپاره من دون الناس ما سوا د نور خلکو و بل سړی له ولاکه ور داخل شي فتمنوا نو ستاسې تمنا وکړي غوښتنه یې وکړي الموت د مرګ چې کشت ژر مړه ان کنتم صادقین که چیرې تاسې صادقان یاست په دې خبره کې او حال دا چې دوی تمنا نه کوي د تمنا نه کولو په باره کې پسې آیات راځي دا ده ولن یتمنوا علاوه هېڅکله به دوی تمنا ونه کړي هو د جمع لن خو در معلوم دی نه پې تاکیدي راباسي هېڅکله به دوی دا تمنا ونه کړي ابدا د ګرد عمر دپاره ولې بما قدمت ایدیهم بما په سبب سره د هغه ګناهو کارو قدمت چې پیش دستي یې کړې ده مخکې لېږلي ایدیهم لاسو دي نو دا یهودو ته خپل کار نه ورمعلومېږي خدای ما په یوه ورځ څو نبیان حلال کړي دي نو دوی په دغه نه پوهېږي چې د الله په خپل نبي خوابدېږي خدای په دې نه پوهېږي چې ما د الله تعالی په احکامو څومره رخشندونه وهلي دي ما چې هغه خپلې ناخېړي د موسی علیه السلام سره کړي دي خو دوی ته خپلې ګناوې ګرده ورمعلومې دي نو چې ورمعلومې دي اوس چې په ټیلو پر مرګ پورې وایي نه پر ورځي تمنا د کومې خوا ده چې به خدای ته لاسونه پورته کړي چې الله پاک ژر مرګ راکړي ولن یتمنوا هېڅکله به دوی تمنا ونه کړي غوښتنه به ونه کړي هو د دې مرګ در څه وخت ابدا د ګرد عمر دپاره بما په سبب سره د هغه کارو یې نه کوي قدمت چې د مخه لېږلي دي هغه کارونه چې ایدیهم لاسو ده دا ګناوې چې دي ګوري دلته په تعبیر ځینې اوسه چې هغه کار یې کړي دي لاسو ته دي ځینې ګناوې خپل لاس نه کول کېږي په فرج کول کېږي ځینې ګناوې خو لکه ښکنځل نبي علیه الصلاة وسلام ته نعوذ بالله یا بل کتاب ته دا بدې خبرې خدا په دا ژبه کول کېږي لیکن د انسان اکثر کارونه چې په لاسو باندې کول کېږي عباره نو که د سترګو کار دی که د ژبې دی که د پښو دی که د فرج دی بره پر لاسو تاوان دی په دغه تعبیر په لاسو ځینې وکړي چې اکثر په دغه کول کېږي نو دې تمنا نه کوي د ګرد عمر دپاره په سبب سره د هغه قدمت چې لېږلي کړي دي مخکې ایدیهم لاسو ده دي والله علیم بالظالمین دا خبره ما راورته وکړه چې الله وایي نو زه خو په ظالمانو خبر یم زما علم پر سته چې نه تمنا کوي او هغه د ده ظلمونه چې ده کړي دي د کومې ناخوالې په دین کې کړي دي هغه هم پټې نه دي راڅه تېرې سوي والله الله پاک علیم ډېر خبرداره دی بالظالمین په ظالمانو سره چې د الله تعالی حدود یې مات کړي د الله تعالی احکام یې مات کړي دلته یو سوال واردېږي چې دوی وایي ولن یتمنوه ابدا د ابدن تورې ویلي ابدن باندې دا سوال واردوي چې ښه خو داسې قرآن وایي چې وایي یهودي چې دوی په ژوند د مرګ تمنا نه کوي په ژوند یې غوښتنه نه کوي موږ ډېر یهودان ویني دغسې د ژوند په عذاب دوی ځان وژني د هغه اول جواب دا دی چې دلته چې الله وایي چې ولن یتمنوه ابدا دا یې ګرده یهود نه دي یاد کړي چې تر قیامته چې کوم یهودان دا هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و د هغه وخت یهود یاد کړي هغه یې تمنا نه کوي بل سوال دا ورګیږي چې هلته په قرآن کې بل ځای راځي چې په قیامت کې ورشه د حساب کتاب وشي دوزخ ته ورأچي دلته دا کفار ګرده وایي چې یا لیتنی کنت ترابا کاش چې خو زه خاورې وای دا وسال دغه ورته ګور پرې وای خدای پاک مرګ له راکړه او دلته موت نشته دلته ژوند دی د ګردون بر د پاره جنتی په جنت کې د ګردون بار ژوند دی او دوزخ په دوزخ کې د ګردون بر د پاره ژوند دی نو ګوري البته بل ځای په آیات کې وایي چې دی د مرګ خواستي او دلته بیا وایي چې دی د ګردون بر د پاره خواست نه په سوال کې دای څه پیدا لیاس جواب یې دا دی چې دغه چې ابدن دی د دې دنیا په ژوند کې دی چې دغه يهودان چې د پیغمبر په زمانه کې دوی چې کوم وخت ژوند دی ولاکه خواست وروکي چې خدای نه مړ کړي نو ابدن معنا دا چې د ژوند تر ابد پورې چې د ژوند دی دغه وخت دی نه غواړي بل سوال دا ورګي چې دا نو چاته معلومه ده نو کې غوښتي وي قرآن وایي قرآن خو ته واده خدای کلام دی نعوذ بالله کوم سړی چې موږ سره معاهده کوي د کافر دی هغه ځکه نه منه دا خو پیغمبر چې ترلي چې دی په ژوند تمنا نه کوي کدی چې په هغه خلکو کې بم یو چا لاس ورته کړی چې الله پاک ماته مرګ راکړي دا هغه جواب دا دی چې د قرآن کریم مخالفین ډېر کې موافقین مخالفین ډېر په هر زمانه کې نو چې د نبی علی السلام د اصحاب یو عمل را نقل شوی تاریخ لیکلی دی په تاریخو کې راځي
نو د دوی هغه اعمال په تاریخ څنګه پرېښودل چې په دې کې یو چا لاس پورته کړي چې خدای ماته مرګ راکړي نه دي کړي کې کړي وای د ده همکاران ډېر وای یو چا په تاریخ کې لیکي چې دغه دی بیا کې دا د دغو ډېرو انډوالانو سره په یوه کتاب کې نه دی نقل شوی نه د کافر نه د مسلمان چې دوی تمنا وکړه د الله خبره صادقه ده چې هېڅکله یې تمنا نه کوي او نه کړې ده کېدای شي په خبره کې پوهېدلي یاست نو پس یې د دې خبرې ته کې مکه د هغه یهودو د خبرې رد وکړي داسې پسې وایي الله پاک وایي ولتجدن ته به خامخا پیدا کې هم دوی څنګه احرص الناس هغه ډېر سراش د خلکو على حیات پر ژوند احرص چې دی دغه اسم تفضیل څخه سوله یو خو حارس دی حارس سراش احرص ډېر سراش چې بیخي سراش تر نورونو نو ته به پیدا کې دوی احرص الناس هغه ډېر سراش د خلکو على حیات پر ژوند باندې د دې دنیا پر ژوند به دوی دغونه سراش ومن الذين اشركوا او تر هغه کسانو له اشرکو چې هغوی شرک کړی دي انسانان دوه قسمه دي ګوره دا مخکې چې الناس ذکر سوله چې ته به دوی تر خلکو احرص پیدا کړي دغه د ناس تورې چې دي خو ګور د انسانانو ته شامل دي مشرکانو ته نه دي شامل تر ګور د انسانانو دي حارس دي پر ژوند باندې دا مشرکان یې ولې برته جلا ذکر کړه هغه دا وجه ده مشرکان چې هغو آخرت نه مني د هغه وخت مشرکان چې جنت او دوزخ نه مني نو خو ده به ویله چې د مثال په طور زما خو دا دنیا ده دا مشرک وایي چې زما خو دا دنیا ده چې هر څه نعمتونه چې په دغه دنیا کې په لاس راله اخواته دنیا سته هغه بابا اخواته دنیا چا لیدلې ده نسته سره چې مړ شي پړ شي خلاص ولکه یو شي چې وچی نو د مشرک دغه عقیده وه نو پر ژوند به مشرک ډېر حارس وای که به بل سړی مشرک به ډېر حارس وای خو اخواته بل ژوند لري نه دغه ژوند دی په ډېرښت کې هم خوشحاله دي په نعمت کې هم خوشحاله دي الله وایي ته خو نور انسانان پرېږده دی تر مشرک له ولې چې حارس دي نور خو هلته پرېږده کېدای شي ما په خبره پسې پوهېدلي یاست عام انسانان خو آخرت مني هغه پر دې دنیا قسم د دې دنیا ژوند د هر چا خوښ دی خو دغه نسراش ولاکه دی لکه دا مشرک چې دی ولې دا بله که مړ سم خواخواته بل ژوند دی هلته به بیا الله پاک ښه راکړي ته ځکه په زحمت کې رسو مشرک خو هلته بل ژوند مني نه نو الله په دغه د مشرکان په نامه بیا راوغځول یوازې یاد خبرل د نورو خلکو خو لا څه کوي شکې د نورو خلکو سره نسبت اخلي تر مشرک لا چې آخرت نه مني که سره دا دنیا ده تر هغه لا دی ډېر حارس دی ور اخواته دی یودو خوشیي احدهم اریود دوی کما خبر لو يعمر 1000 سنه لو يعمر کشک عمر ورکول سیدته 1000 سنه په زر کال کې دغه دوه خوښه ده برکه چې ما عمر زر کال وای دغه اسرا شته زر کال دی اری به دغه خواهش کې دغه يهودو چې د نبی اعظم په زمانه کې و چې بابا عمر به شپته کال اویا کال اته در رسول پور یا دې په غاړه نه باسي دغه خوښه ده نو دې پر ژوند دغه حارس دی نو سړی چې د مثال په تور جنت ته ګارانټي چې زه د خدای زویم زه د خدای دوست یم هغه د دنیا ژوند باندې دغه حارس زر کاله غواړي هغه بابا چې یې کار خلاصوي چې تللی خو هلته جنت زما دپاره ګارانټي دی د شک وتلی دی دا ګوره دوی د خبرې رد دی چې اول ته وویل چې موږ د خدای دوستان یو د خدای زامن یو ګوره دا بل رد شو لکه هغه مخکې چې ورته مرګ وغواړه هغه یې رد دا د هغه تکمه وتکمله سوله د جنت ګارانټي دی په خپل ځل کې پیږي ولا کېدل فقط مازی عناد نه ولې دي دروغونه سره جوړیږي بس جنت ما د پاره حتمی دي ته ماته دعوت مرکه زه په خپل جنت یې الله دې دروغونه سره شد پر دې دنیا باندې د جنت ګارانټي او د سره شد دغه ولا سره لګیږي یود خوشیه احدهم اریود دي کما خبر لو يعمر دا لو په معنا د ان يعمر 1000 سنه یعنی دا چې د عمر ورکول سي 1000 سنه په زر کال کې دی چې زر کال ژوند دی دغه ژوند خدای را کړی وي الله پاک وي دی خو دې خوشي وما هو بمزحزحه من العذاب وما ندي هو د اسړی چې دا دې تمنا کوي په يهودي کې چې ما عمر زر کال وای بمزحزح لرکون کې هي دلل من العذاب د عذابه د دوزخ اندا خبره نه د جری کوونکی یو عمر اجته عمر ور ورکول شي طالبان کې دای ترکیب ته متوجه سي په خبره به پوسي مزحزح په اسم فاعل څخه سول جری کوونکی هي ودا غسړته من العذاب د عذاب څوک نه لري کې ان يعمر او غي فاعل د مزحزح د پاره چې د عمر ورکول شي باب د عذاب خلاصي الله هدایت غوښتنه کړې چې ما ته زر کال عمر الله زر کال پرې د ما زر کال عمر درکې نو خو زر کال تیریږي بر د عذاب خلاصيږي ته خپل ته غوښتنه د شکه چې عمر ډیر وي په ډیر عمر خو سړی د دوزخ نه خلاصيږي د دوزخ چې څوک خلاصيږي په صحیحه عقیده خلاصيږي ستا په عقیده کې اول دغه غټ دغه د اخر زمان نبی باندې ایمان نه لري
د هغه پر کتاب باندې ایمان لري د قرآن کریم نه مني. نو ترجمه ته تاسو متوجه شوئ دا د هو ضمیر هم دغه احد ته راځي دی وما نه دی هو دغه احد دا چې د زرو کلو خواست کی بمزحزح لري کوونکی هدل من العذاب د عذاب کومه خبره نه ده ان دا يعمر چې د عمر لره ورکول شي چې دا د غواړي چې دغه عمر ورکول شي لا د دوزخ څخه خلاصي. والله بصير بما يعملون والله على عز وجل بصير الله دونکي دي بما فاغكارو سره يعملون چې د عمل کې علاوه عمل امر معلومیږي او چې ارڅون عمر وکي د ګرد عمر اعمال سره د ذکر علاوه نه د زور کار ما سيريږي د سره د لزر کلمه سره د لزر کلو اعمال ما سيريږي خدای ګرد الله پاک په خبر دي نو چې ویني ستایم کار دغه نه دي چې جنت ولر شي او تعالی د ګارانټي دی کې برابر بل سره څوک ولر لا ولا کس ګر سره زما دي. ترجه خبري ورسته دا خبر راځي چې دوی دا زر ولې خاص کړی دي نه دی لو يعمر 1000 سنه دلته په دغه ځای کې دغه خصوصیت راځي چې دا زر کاله د مشرکانو خبره خو درته وکړه چې مشرک ولې الله خاص په نامه راوړي کنه په ناس کې خدای اخر خو مال مشرک اخرت نه مانی نو د دې دنیا ژوند که خوښ وي خو د مشرک به ډیر خوښ وي يهود استاد خیر چې خوښ ته درغله حدیث او دا خوشي چې زر کاله په دې کې عادت داو دوغه خلکو د تحیه کوي یو څوک برالی د مثال په تور سلام بیا واچاو دا بل ورته عش 1000 سنه عش 1000 نوروز داغه د سلام هغه چې بواچاو د خلکو به جواب دا وکړ بارل ژوند وکي زر کاله ژوند وکي زر نوروز زر نوروز د باندې راشي دي اکثر د مجوس عادت هم پکې چې نوروز چې عقیده درلوده کدا اسمه په خبره پوهیږي نو چې داغه په دې کې ډېر رواج اریوب امشر ته داغه ول چې عش 1000 سنه عش 1000 سنه زر کاله دي ژوند دی الله پاک هغه زری پر راپورته کوي چې تاسو خو دا ډېر شوکیان یاست اریوب زر کال عمر غواړي دا مرز د يهودو دا چې دي اوس مسلمانان ته نقل شوی تاسو به ګوري په دانش کې به وګوري ولس مشره زر کلن سی اوس ورته چې زر کلن شنو بچی شي جوړ شي بابا خو اوس په دکړو ولاړی یو سړی چې د زرو کالو سره به اوس انسان دی سړی چاته د څه دعا کوي چې دا احترام پکې کی ته د زرو کالو دعا ورته کوي په دامش کې اوس پیغمبر چې مثال تر د سلو کالو پر زامنو بار ول خدا بارات دي خو خرقې په زولي بینه نه باسي ډوډۍ په خلو کې ورکې د نور ضرورتونه سره کوي ګرد کور په ولاړی مرګ غټه پرده ده نو چې د زرو کال کې برابر بچی شي جوړ شي دغه خدا عقل نه لري برچاته د څه دعا کې دی چې مانو د څنګه شو دعا ورته وکړي چې زر کلن نه خو ورته خدای نبی عليه السلام به ویل چې خدای پاک دې ارزل العمر سوسه ارزل العمر دغه معنا چې بل ته محتاج چې ما کې دې ته سم او براور الله سره کړو دا ارزل العمر دي تر دغه د مخه جاله پاک مرګ راوړي په پرده کې چې هیڅوک سره په عذاب نشي هیڅوک سره په تکلیف نشي نو د دې دغه خبرې په بنیاد باندې الله تزر کالیات کوي دې درزر کال هم ډیر خوښ مش په وطن کې په خواچ د حکومتي او افسری دا شیان هم دا غرقم نو اسکر چې بغیر د پرلین باندې ولاړو هغه د دې غټ ضابط افسر چې براله هغه بوتل سلام چې بیا دې بغیر ژوند بس دا نری په پاتلا د زورونه پر ورته وکړي بل نه وچ خدای د اخرت څنګه الله تعالی د نبی اسره شفاعت ستاروزي الله دې خاتمه پر ایمان کړي دغه دعا د مؤمن کار دی وسم دغه رقم د یهودو خبرې ګر د مشترک نقل کیږي وسته ګوره د چا سره ته په ټلیفون کو دی د چې سحر دی په خیر په سحر دی په خیر صباح الخير دا سلامونه د مؤمنانو نه دي په دې کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه منع راغلی مؤمن مطلق سلام وایي سلام دی په تای ګرد عمر دا سمانه سحر دی په خیر یا چې رخصتیږي شش پادر ته ور بابا شش پادر څه کوم چې ګرد عمر نشي یو شپه تشي ده بس دغه يهودو کیسه دغه رقم مشترک نقل سوي شش پادر ته غواړم شو ډوډۍ ته غواړم که په میلاد یا شه میلاد ته غواړم دا دا چې دا پالتو خبرې دغه د دې عادت ما د 1000 سنه لکه زموږ خلکو ته چې وسمه د زر کله ته چې اوریا دي ځینې زر کله چې پلان زر کله دا هغه يهودي خاصه راغلي دي او یا بداچ سلام ورواچي دا نور بغرد ورته کوي با چار دا نور بټول نور ته چې خیر وسی یعنی ایمان سره یا ژوند دي پر ژوند دغه حدیث که يهودي دي دغه خدای د الله په قران کې یاد دا نور خلک چې د يهودو د مکتب وتلی د يهودو د سکول وتلی دا هم دغه تقاضا ده د دې په سلامو کې دی واه عش 1000 سنه وای یا ذکرن سی افلانې صدا غاین هغه د خبرو هغه عادت له وتر نقل سی دا یو خبرونه 1000 سنه په دغه ذکر کړی بل دا خبر الله تعالی عز وجل ذکر کړ په عمر خسرې عذاب نه خلاصي ترجیح په روح البیان تفسیر دی هغه تاریخي قصه راوړي دا قصه قسمه چې بدایي سره جلا کوي ګرځم یو قصه چې په قران کې راځي دا مؤمن به د ایمان په راوړي منکر کافر
یو قصه چې په حدیث کې راشي مؤمن به د ایمان به پر راوړي منکر عبارت د مثال په تور هغه د فسقو کې بدل کیږي کدا حدیث د تواتر د قسمت څخه نو که متواتر خو د منکر بعد کافر. یو بیا تاریخي قصې دي، تاریخي قصې چې د واعظ او نصيحت لپاره مولا را نقل کوي، کتابونه لیکلي د عقیدې جز نه دي، کله عقیده پر ونه کړه برکه پر کېږي. دا د تاریخ سره اړه لري، کله چې رښتیا پیښه شوی کله چې نه نو تاریخي قصه راوړې ده. هغه وایي دانیال علیه السلام یو وخت په یو دشت کې روان دي، خرابې وکړو کده دشت روان دي، پر لارې باندې ناره په وسه قف ترى عجبا ودرېږه داسې ناولده شی به ووینې شاوخوا چې وګوري سړی نشته. بیا روان شو، بیا قف ترى عجبا ته خو ودرېږه داسې ناولده به ووینې. هغې باره ودرېد چې شاوخوا یې وکتله، یو خونه یې داسې په دا کنډوالو کې ولیده چې نوکۍ جوړه. ادورې ور وګرځېدې چې ورغلی چې هلته په هغه ځای کې نو یو کټ ولاړ دی، د کټ پر دا پښو باندې اوس هم حرکتونه د هغه چې جوړي د بامه څخه لا رقم لاړونه د مرغلرو د ګلانو پر ځړولي کټ ماسره کړی. نو پر دغه یو شیان را څرخېدلي د مرغلرو د کټ پر پښو هم شیان پیچلي. دلته چې ورته ودرېدې بیا غږ پر اسعاد ترى عجبا ترى پورته څه نابلده به ووینې، کټ غټ دی زنا لري، پر زنا باندې پسې پورته شو دی. دا ما چې وکړه چې اوه دلته خو دا اواز د شرفایي د خوا راپورته کېږي، خو حقیقي اواز یې خو نبي دی ونبي ته دا کار کېږي. وایي چې پورته شم چې دلته یو ډېر ښایسته رقم ځواک دا پروت دی او په دا لاس باندې د سرو زرو ګوتمۍ ده، پر سر یې د سرو زرو تاج دی، پر کمربند پر علاقه باندې دلته یې توره پرېښې ده. پخوانو د کفارو دا رقم کول چې مړی به ښخه و بره به یې رقم دوا و مومیایي ورته وایي. مومیایي چې کې بره نه خرابېږي. یو خو فرعون دی، فرعون خو معجزه ده د الله د طرفه څخه. دا یو د موسی علیه السلام چې بې مومیایي در پایه پاته دی هغه دې نه دی خراب شوی، یا مړي دی پرېږدي مومیایي په دوا باندې وایي. نو دا دغسې په یو دوا وار شوی دی. نو دا توره چې ده وایي بره بیا یې دا راته وکړه، بره یې وویله چې ته دا توره در واخله ویې ګوره چې په دې کې څه شي لیکلي دي. توره چې ده هغه بیا زرغون رنګ لري، کنې توره خو نو برېښي چې شی په وایي تک سپینې، خو دا د خیال دپاره پرېښول شوې ده، نو پر دې باندې لیکایانې شته. باره دا غږ را باندې اوس به دلته تلو در پورته که ویې ګوره دا مې ویشتا یې ووایه. وایي نو په دې کې چې و نسب اول لیکلی و، باره دغه توره د سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم د چې زما سره څخه ده. دا ډېر په تاریخ کې سابق سړی تېر شوی دی. موږ هغه عاج بن عنق چې بولو چې ډېر جګو خلک یې د جګوالي قصې کوي. نو دا توره د سمسام ده چې هغه د عوج زوی و، هغه د عنق زوی و، هغه بیا د عاد زوی و، هغه بیا د ارم زوی. دا نسبنامه پر لیکلې وه. بره ورځ ما ته چې دی الله تعالی ما ته 1100 کاله عمر را کړی. دا ځوان تاریخچه پر لیکلې. بره ورځ ما 1900 کاله زما عمر و، دغه مې ژوند تېر کړی او په دې 1100 کاله کې د 12,000 انجونو سره ما نژدېکت کړی دی. پخوا به د منځیانې ډېرې، اوس خو منځیانې نشته، د منځتوب ختم شو. نو خو باره به په دا ملکو کې د منځیانو لکه اوس بزي میږ اوس تمام لري، په زرو که ډېر پیسې لري 100 زره نیولی شي. نو باره ول د 12,000 انجونو سره ما په خپله زندګي کې نژدېکت کړی چې اگر د باکرې وې، یعنې باکرې معنا پیغلانې چې دغه نه پیغلانې فکرواله دغه ورځ ما تر لاس وتلي. دا خو یو تنعم دی په ژوند کې. دا نعمت قسمت څخه یو ځوان ته یو واده وبکې بره د خلکو پر چمول لاس سرته نه رسېږي چې معنا ما ته واده راسوي. خو دا نعمت دغه یو نعمت الحساب چې دغه نه یوازې نجونې زما در لاس وتلي وې، نو به نور څه کش و پش جوړ ونه. درېیمه خبر دا پکې شوه، باره یې ویله 4,000 ښاره په یوه روایت کې ما ښارونه جوړ کړي. د هغه وخت ښارونه داسې مه بولي لکه دا کوټه چې ده، هغه به یو کلا وه غټه، په هغه کې به یو څو کور او دروازه به درلودله، پر سر به یې برجانو باره دا ښار و بل هلته ښار. نو دی وایي چې زما دا 1900 کاله په دې کې ما دغونه ښارونه بنا کړي. بنا نو دا نه منه چې به خپله خټې وهلې لکه یو سړک چې جوړ شي، باره دا سړک نو چې دی دا بېنظیري جوړ کړی دی، د پرویز مشرف جوړ کړی دی، د په دسخط کې وایي باره دته خلک نسبت کوي، معنا چې ما په دسخط دغونه ښارونه جوړ شوي و. دغه مې حکمراني وه، د حکومت مې دغه آلو چې 40,000 ښاره په یوه روایت کې. او زما د خزانو کلي چې وې دا چې و 400 غاتورو به وړلې، او دا پر دغه کلي مې حساب الکانو خوځین کې دغه د خودي دغه کلي بولي. پخوا چې و دا جوالونه درګازو بر ډېرو لکه دا د میرا په بر چې وي دغونه به جوال په دې کې چې باغټې دروازې ناستې وې، د دې کلي چې وې د لرګیو وې، دا کلي به دغونه اوږده وه، د مسافر لکه د انسان دواړه داسې پرلکه شي. بیا به دا بیا غار درلودي، هلته خپل طرز د کلپانو دي جوړ کړي و، په هره کلي دا بل کلپ نه خلاصېدی، دا کلپ په دیوالي کې نصب کېدی.
نصب په دیواله کې و د دروازې شاته بار راتی بار په دروازه په 400 روپیو نه بخلاصېده کلی بیا سړی وړه نو دا خزانه هم دا غر کمینو ده پر 400 غاتور به د دې کلی بار وي کدا اسمه په مضمون کې په یادلیاس چې د دې کلی فرض نه کله دا زموږ د وخت کې دی چې دا پر دونه غاتور وړه کې یا خزانه دغه نه کلی هغه د لرګي کلی دا داس یو اچاني وکاله مخکې زموږ په افغانستان کې دغه کلپانو په دغه ټوټ کلاو کې به په دروازه کې و کلی بم د لرګي او غزیدل اکیله باسړي بار سره وړه نو دول دا خو د خزانو او بل دا چې ما برا چې دا دغه ولا سوا کال عمر دغه حکومت دا بار بنو د ربوبیت دا واپس وکړه چې زه د خلکو راي ما وخل خپل راي چتول ما ورته ما برا د په استراب بولی بل رب نه صدوغه نجوند چې یم خو زمرګ نه لرم انسان ګورو چې پته ژوندې سل ژوندې 200 ژوندې 300 ژوندې 1500 کال بار ما زم خدای بار بس چې ماته کوي وې په تاسو کې د مرګ کیږي زه ژوندې نو زه خدای نو خلکو سجدي مراته کولې مگر جیب چې ګورو چې دا په لیکلې وش بجم نمبر خبر بارل ماته د سل وجه الاره ورسول د ښه اختیار باندې راوستل چې بیا ما په پیمانو مرغلری بو کول ما ولې والا په وربي د غره کې جواری نه پیدا کېدل نور خلکو د لوجه مرس و چې مرس زما دا آلو چې بار مرزه به تاسو د مثال په تور سل پیمانه مرغلری درکمه ته ماته یو دغه کډر جواری راکونو چې نه چاته غواړي مانه غشتنه په ځل کې دغه څه چې دغه ګرد برغلری تللی وای دا ګرد سره زر تللی وای دا یو والا په جواری ماته راکورسي چې ما کا پکړی وای مگر الله نه یې را تر کړی بیا دغه عذاب را لکه چې په وجه مړ داش په جمع نمبر خبر برای دا په پای کې نمبر دا لیکلی یا اهل الدنيا اذكروا امواتكم ذكرا كثيرا واعتبروا بي ولا تغرنكم الدنيا كما غرتني فان اهلي لم يحملوا من وزري شيئا خلاصه دا چې د دنیا خلکو نو زما څه عبرت واخلي کله دې عمر سره خلاصېدل یې زب خلاصوي ولا ساو کارونه که په قدرت پاتې سره خلاصېدل یې زب د الله د عذاب خلاصوي وای هغه قدرت چې دوله زره منځي مې د شهوت لپاره در لاس وکړي بیا دغه عاجزي سره مخ شي ولا پوجواري نه پیدا کېدل د الله دغه قادر مطلق ذات چې نو د الله قدرت تسلیم سي او خپل مړي چې شخوي دغه عبرت واخلي دغه صحنه پر تا باندې راځي او د دې کله بار ماته په خدای کې په خپل قربان کې یو لا فشار راغلی نظم ګناه راڅ اخسته د پوغو ګناه و بار چې ارڅونه مړي قتلونه شان میکړي دي ارڅونه ګناه چې میکړي هغه باندې بار نه قریب راڅ اخسته د ګناه او نه زه ډیر عمر د الله د عذاب خلاص کړم او نه هغه زما قدرت الله د عذاب خلاص کړم دا په شکل کې نو ګور دا پر دغه ځبل تفسیر کړي چې ما هو بمزحزحه من العذاب وما ندي هو دا سړي بمزحزح خلاصون کې هدل من العذاب د عذاب ان دا خبر یو عمر جت عمر ورکول شي کله عمر خلاص دی خدای غ سړي بخلاصوي دا سمسام بن عوج بن عنق نو خدای د پر تور یاداش دغه لیکل سوي چې نو خلکو ته ګور ته خبر ورکړي چې ورته پام چې په ډیر عمر مغرور نه شي دا یا او په ډیر قدرت مال مغرور راشي که قدرت خو د دوه زور منځان خبره مې درته وکړه کله مال خبرې خو د سلور سو غاتور باندې د خزانه بار مګر د الله د عذاب مقابله په هیڅ ولا کسوي د په دنیا کې دونه ذلیل کړم چې ولا په جواری کده په پیمانو برغلی پټه پرته نه راته پیدا کده د دروځه سم مرسول او د عذاب د حادثه په قربان کې یو څه نه دی راغلی نو زموږ په وخت کې دا غره کم ده زموږ عمرونه خو ډیر نه دي موږ په خپل عمر نه مغرور کیږي دغه وخت چې دا اوسل ته چیر سو پر دې باندې عارضی حساب ته کوم 90 منټه وسو 90 منټه ته چې د قران आवाज واوره ترجمه وره دغه وخت خو قیمتي زده کړه کړي وکړه دا خو دې به ملنګ دوی غټي دی وکړه خو دوی غټي سوال چې یو دې جدار دی بل چې شي یو دې کچکول دی بل دې وکړه جدار یو دې وخت قیمتي سو بل دې په دماغ کې د قران خبره وایي کدا شي زده نشو د وخت ګارنټي خو دې وسته په نیت اخلاص ورته کښنستل دا خو قیمتي شي نو خپل عمر قیمتي کی قیمتي دغه معنا چې یا د سی په نیک عمل اخته یا د نیک عمل اراده خو باید په ځین کې د سړي سره واخر دا وانه الحمدلله